قسم په قرآن قسم زما نیت دا نه دی چې دلته ډیبیټ وکړم. زما نیت دا دی چې زه پوه شم، زه ناپوه یم، لطفا ما پوه که. خیر دی، زما خبره واوره، سوال مې واوره استاد. زه دا اوس تا خبرې را نقلوم، که مې غلطه ویلي او پې پوه شوی نه وم راته ووایه ورته شکیب ته زما خبرې نه اورې. تا وویلې چې احادیث دي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه را نقل شوي چې د موسیقۍ آلات آرام دي. صحیح ده؟ بیا ما تا ته ویلې چې خیر دایره څنګه ده؟ تا ویلې چمبه حلاله ده. نو که آلات د موسیقۍ حرام دي، چمبه خو د موسیقۍ آله ده، هغه ولې حلاله ده؟ او که وایې چې نه چمبه حلال ده، بیا دا څنګه؟ او ته مثلا ته وایې چمبه حلاله ده، ډول حرام ده. ما ته په یو حدیث کې ثابت که چې پیغمبر د ډول نوم اخیستی، چې کله یې ویلي حرام دي، ویلي چې ټول آلات حرام دي. نو آلې کې خو چمبه هم راغله. زما پوښتنه ده جنور ډاکټر صاحب، دا پوښتنه د غیر منطقي پوښتنه ده. اول زه ته اوس جواب هم درکړم چې ولې غیر منطقي ده. ډاکټر صاحب ما تاسې ته وویلې چې موږ دپاره سرې کرښې معیارونه دا موږ دپاره شریعت دی. تا دپاره هم شریعت دی، ما دپاره هم دی، د ټولو مسلمانانو دپاره دی. په شریعت کې د غوښې ذکر راغلی چې فلانکۍ غوښه حلاله ده، فلانکۍ غوښه حرامه ده، د خنزیر غوښه حرامه ده، د غویي او د پڅه غوښه حلاله ده. اوس خو ته دا نشي ویلی چې دا خو ټول په غوښو کې راځي، ولې دا یو حرامه ده دا یو حلاله ده. او یا ته داسې نشي کولی چې زه خو د غوی غوښه خورم، په شریعت کې غوی غوښه جایز راغلی ده، نو ځکه ما دپاره پکار ده زه دا خنزیره مخورم، دا مخورم، دا مخورم. نه وروره استاد دلته په قرآن او په حدیث کې مشخص ویل شوي. استاد سرقده شم، نه سرقده شم استاد، تاسو زما پوښتنه اجازه راکړئ. په قرآن عظیم شان کې په واضح شکل ویل شوي چې د خوږ غوښه حرامه ده. زه تاسو ته دا وایم چې ستاسو مثال تاسو وایئ زما پوښتنه غیر قرآن کریم نه د موسیقي په باره کې ګوره، موسیقي په باره کې شریعت کې دا راغلی دي چې د چمبې په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته څه نه دي ویلي، یعنی نه دي منع کړي. نو فلهذا خلک دا خبره کوي، اهل علم دا خبره کوي، فقها دا وایي، محدثین دا وایي چې د دې په باره کې د جواز یو دغه راغلی دی. البته د نور سیزونو په باره کې چې هغې کې ډول هم شامل دی، په هغې کې نورس هم شامل دی ډاکټر صاحب، دا ډول هم د دې په ضمن کې راځي د موسیقي په آلاتو کې. دا شرعاً چې دا جواز نه لري. که چېرته جواز لري ته راته ثابته کړه ډاکټر صاحب. الله دې اجر درکړي. اوس به زه جواب درکړم، ما ته اجازه ده. زه مستقیم جواب درکوم، زه آن ټو پوینټ جواب درکوم. زه داسې نه وایم چې دایره صحیح ده وهی اما ډول ناروا دی، بیا ووایم چې ځکه ډول ناروا دی چې یو حدیث شریف دی په هغې کې ویل شوي چې د موسیقي ټول آلات چې دی ناروا دي. که د موسیقۍ ټول آلات ناروا دي خو بیا دایره هم یو آله شوه نه. او هلته په قرآن عظیم شان کې الله تعالی وایي چې تاسو قرآن عظیم شان په ترتیل سره ولولئ. زه تاسو ته جواب درکوم. زه فکر کوم چې ستونزه دا نه ده چې په کوم مسایلو مونږ غږیږو، ستونزه دا نه ده. ستونزه زمونږ په دعوت کې ده، ستونزه زمونږ په اصلاح کې ده. مونږ نه پوهیږو چې نه ډاکټر صاحب اجازه راکړئ جواب درکوم. زه همدغه غواړم ووایم، زه جواب درکوم، اجازه راکړه زه جواب درکوم. څنګه ستونزه زمونږ په اصلاح کې ده؟ که ماته یو څوک ووایي چې موسیقي حرامه ده که حلاله، ډاکټر صاحب ته یې ماته ووایه، زه ورته څه شی وایم؟ زه اول ورته وایم چې وروره راځه دا موسیقي تعریف کو. د موسیقۍ تعریف داسې دی چې د څو غږونو یو ځای کولو ته، د څو غږونو جنریټ کولو ته یا رامنځته کولو ته موسیقي وایي. دا چا کړی دا تعریف؟ دا تعریف تاسو په آرټس کې کله چې آرټس تاسو ولولئ په هر پوهنتون کې، او تاسو په پوهنتونو کې هر کتاب د آرټس ولولئ پرته د استثنا. یو کتاب ریفرنس ګوره صبر استاد، زه به یو کتاب تاته درکړم. آلات ګوره ما چې کوم تعریف کتلی دی دا څو اوازونه د آلاتو سره یو ځای کول، داسې تعریف شاید ما نه کتلی. ما کتلی دی اواز ته ترنم ورکول د آلاتو په ذریعه باندې دې ته موسیقي ویلی کېږي. د انسټرومنټس اواز ته د ترنم ورکول یا دې ته یو انداز ورکول دې ته موسیقي ویلی کېږي. ډېر اوازونه موسیقي ورته ویلی کېږي. د انسټرومنټس یا د آلاتو اواز ته یو ترنم ورکول یا ورته یو انداز ورکول چې هغه جوهري صاحب ګوره، کله چې زه بحث کوم تاسو یې دې په ځای چې زما خبره واورئ په ما نیوکه کوئ. زما ستا خبره یوه ده. ما تا ته ویلې چې د څو غږونو یو ځای کولو ته خبره خو وخته ما وکړه په ما اعتراض وکړه. نه زه اجازه راکړه استاد، زه تا ته وایم چې د څو غږونو یو ځای کولو ته موسیقي وایي. ته ما ته وایي چې د څو انسټرومنټو
غږونو یو ځای کولو ته موسیقي وایي. بیا هم زه غلط استاد، زه بخښنه نه اوله کې ما تقریبا چې همدا تعریف وکړو تاسې راسره ونه منله. بیا مو بخښئ استاد، ما نه چې اشتباه شوې، ځکه اوس څه به مونږ یو بل غلطوو. دا زه غلط، دا ما تېروتنه کړې. زه غواړم زده کړم استاد، زه ډیبیټ سړی نه یم، زه غواړم یو څه زده کړم جنولي. زه غلط، تاسو تعریف وکړه استاد چې د څو غږونو یو ځای کولو یا د څو آلو غږونو یو ځای کولو ته موسیقي وایي. زه آلې ځکه ورته نه کاروم چې موسیقي یوازې لرګي، ډول، باجې او انسټرومنټ پورې اړه نه لري. که یو څوک یو زمزمه کوي دا هم یو نوع د موسیقي ده. که یو چینچړه غږ وباسي دا هم یو نوع د موسیقي ده. نو ما ته انسټرومنټ مهم نه دی. کله چې تاسو بزنس، کله چې تاسو آرټ سایکولوژي ته لاړ شئ یا د هنر سایکولوژي ولولئ، په هغې کې وایي چې هر هغه شی یا هر هغه غږ چې یو ریتم ولري. اوس خبره د استاد ګلزمان دورې ته لاړ نشي چې زه تاسو ته سور و لایو ټول تشریح کړم، نه. نو هر هغه څه چې سور و لای او ریتم ولري او په یو چا ښه یا بد ولګېږي، ولې د یو ریتم خاوند غږ یي، دې ته موسیقي ویل کېږي. که یو طوطي راځي چونګاری کوي، استاد اجازه راکړه زه درته غواړم دغه ووایم چې موسیقي حلاله ده که حرامه ده، ځکه زه غواړم درته اوس جواب درکړم. سوال دی کړی. که چیرته یو انسان قرآن عظیم الشان په ترتیل سره وایي، دغه ترتیل خپله ریتم ده. که چیرته یو چینچړه چونګېږي دا خپله ریتم ده. اوس کله چې حلال و حرام باندې غږېږي استاد، دا ډیره زیاته مهمه مسله ده چې موږ په نوعیت د دې موسیقي پوه شو چې دا کوم ډول موسیقي ده. ځکه ځینې موسیقۍ زه داسې لرم چې په هغې کې شیطاني فریکانس کاریږي. یو ځوان ناست دی، هیډفونې لګولی، شیطاني موسیق یې پلی کړی دی، دی دلته اما په یو تخیل کې راړ دی، داسې کوي. دا غیر ارادي سرخوځول پوهېږي، دې ته چې دی په آرټ آف سایکولوژي کې وایي چې دا یو شکل جنیاتو نیونه ده. ځکه دا سړی خپل اختیار د لاسه ورکړی، ناست دلته یي اما دننه شوی یو بل دنیا کې چې هغې ته هپنوټیزم وایي. نو زما نظر استاد دی چې که چیرته ته داسې یوه موسیقي اورې چې په هغې کې شیطاني فریکانس نه وي، هغې ته ولې تاسو حرام ووایاست؟ زما نظر دا دی. نو ځکه اوس غواړم چې موسیقي حلال او حرامه کړم، زه به بیرته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سیرت ته رجوع کوم او زه په دې څېړنه کوم چې دا دایره ولې حلاله ده. آیا په دایره کې داسې کوم غږ دی چې د ډول سره توپیر لري؟ د کندهار د ځوانانو دایره مو لیدلې چې وهي د شیطاني ریتمونو نه ډکه ده استاد. سړی غلی ناست یې اوږې ورته داسې خورېږي، هغې ته تاسو حلاله وایئ؟ چون د دایره نوعیت کې تغییر راغی. کومه دایره چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې جوړه شوې وه، کومه دایره چې اوس جوړه شوې. زه غواړم پوینټ ته راشم، زه نه پوهېږم، شاید زما خبرې تاسو ته ټو پوینټ ته ښکاري، اما دا ډېر ژور بحث دی استاد. په دې کې علما څېړنې کوي. دغه اوس نوې دایراګانې چې جوړ شوي، د دې نوعیت د پوستین نه دی، دا د حیواناتو د پوستکو نه جوړې شوي دایراګانې نه دي، د دې ټول غږ د ډول غوندې دی. نو ته دې ته څنګه حلاله وایي؟ ځکه باید ته په نوعیت وغږېږې استاد. د موسیقۍ د نوعیت په اړه که چېرته تاسو غواړئ ډیبیټ وکړئ یوه ورځ، زه باید بیرته لاړ شم، ځکه زه یو دغه زه عام سړی یم، زه خاص سړی نه یم. زه باید بیرته لاړ شم، خپل کتابونه راواخلم، احادیث مطالعه کړم، قرآن عظیم الشان ته رجوع وکړم، د ځینو علماو سره چې پیژنم هغو سره یې بحث وکړم، وروسته د هغې نه راشم خلکو ته داسې یو جواب ورکړم چې منطقي چې هم تاسو نه یو پوښتنه وکړم. ګوره ستاسې په نظر باندې جاوید امرخیل صاحب چې دا کوم آلات کاروي د چمبې نه بغیر، دا شپېلۍ دي، باجې دي، دا سورنۍ دي، دا شرعاً جواز لري او که نه؟ زما جواب تاسو ته دا دی استاد، ډېر رک جواب درکوم. زما جواب تاسو ته دا دی چې نه، زه تاسو ته یو شی وایم، زه دغه د او او نه لوبه ځکه نه کوم چې زه ژورنالیست یم. شاید یو بدبختي دی چې زه ژورنالیست بېله خبره دلته موږ د په حیث ژورنالیستانو نه یو، په حیث د ورونو یو. زه تاسو ته دا وایم چې هر هغه آله چې شیطاني فریکانس ولري د هغې اورېدل په اسلام کې مطلق حرام دي. اوس دا زما د مولوي صاحب وظیفه ده. د شیطاني فریکانس دغه چې دی دا ورپسې تاسې د ځان نه دغه کړله ورجمع کړله او که نه همدغه معیار دی چې دا فریکونسي 1400 کاله مخکې ویلی شوي دي چې په دې کې شیطاني فریکونسي شته دی او په دې کې نشته دی، دا معلومه کوي. زما نظر دا دی استاد محترم، ډېر لنډ درته وایم، کله چې په اسلام کې یو شی منع کېږي یا یو شی روایي، مثلا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي د خنزیر غوښه مه خورئ،
صحیح ده. په هغې وخت کې مونږ د دې د خاطره نه خوړله چې د خدای او رسول امر دی، اما اوس پې پوهېږو چې ځکه یې نه خورو چې دا مضره غوښه ده. تا ته چې دی فټي اسید جوړوي، تا ته د روماتیزم تکلیف پیدا کوي، ستا د زړه پیپونه چې دی بندوي. نو عین خبره ده. پخوا چې کله اسلام کې ویل شوي چې موسیقي ارامه ده، زما نظر اوس دا دی چې ځکه ارامه ده چون پکې شیطاني فریکانس دي، چون تا د خود نه بېخوده کوي. ګوره د سورنۍ ډول او باجې دا جایز دي او که ناجایز دي؟ زه بیرته خپلې خبرې ته راځم استاد. زه بیا تاسو ته دا وایم چې شیطاني فریکونسي پکې چا ویلي دي؟ زه دغه درته وایم، ما مخکې تاسو نه پوښتنه وکړه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم که چیرته د چمبې مخه نه نیسي، ولې نه نیسي؟ دلیل څه شی دی؟ ماشومانو دغه کوله په دې باندې چې د شریعت نه د منع دغه کړی نه دی څوک چې که سبا ته ماشومان راشي اریانا سعید غوندې سندرې شروع کړي او ډول ته مخه کړي، بیا نو ډول ته مخ دا خو دلیل نشته استاد. شریعت د دفن بغیر ګوره ډاکټر صاحب، زه به خپل سوال بیا تکراروم. ته ما سره هر څومره بحث وکړي، خبرې وکړي، دغه وکړي که نه، ما ته هر څومره اخوا دېخوا تاو راتاو شي، خو زما سوال به هم په اخره کې همدا وي چې په شریعت کې کوم ځای کې راغلی دي چې دغه فریکونسي والا به ناجایز او دغه فریکونسي والا جایز دي. زه تاسو ته همدغه خبره کوم استاد محترم. زه تاسو ته وایم چې په شریعت کې د تاسو د خبرې په وینا احادیث راغلي دي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي. ګوره استاد، زما خبره ډیره صافه ده، زه خبره نه راتاوم. زه داسې یو انسان یم چې فقط غواړم زده کړه وکړم. تاسو ویلي چې یو حدیث شریف راغلی، په هغې کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویلي چې د موسیقي آلې حرامې دي. همداسې ده که نه؟ بلکل صحیح. زما د یو عام سړي په توګه پوښتنه دا وه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کله وایي چې د موسیقي آلې حرامې دي، آیا چمبه د موسیقي آله نه ده؟ ولې هغه حلاله شوه؟ خو یو حکمت به رسول الله صلی الله علیه وسلم په څه نه دي ویلي ځکه حلاله ده، جایز ده، مباح ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په څه نه دي ویلي په چمبه باندې؟ اما دلیل ورته شته دی، لکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هیڅ کار دا خو تا ته معلومه ده، دا خو تا ته معلومه ده چې حدیث پې شته، خو د دې راته ته اوس دا ووایه چې جاوید امرخیل دا کومې سورنۍ دي، باجې دي، رباب دي، داسې زونه دي، ستاسې په نظر باندې دا جواز لري او که حرام دي؟ ما په دې اړه مطلق بارها تاسو ته وویلی چې زه د هر هغه فریکونسي مو ویلې، شیطاني فریکونسي دا ستاسې معیار دی په شریعت ورته ټاکلی؟ زه ما تاسو ته وویلی استاد، زه د هغه علماو نه نه یم چې په ټیک ټاک کې راشم او په احساساتو کې گیر راشم. یو خبره مو کړه، د خبرې خیر دی، ټو د پوینټ جواب راکوي. شریعت ورته ټاکلی دی او که تاسې ورته وایئ؟ ډېر وبخئ استاد، زه یو ځل وګورم چې د خطر زنګ ولې وهل شو. مالک زه یو دقیقه وخت راکړئ استاد، زه راځم. نه د خطر زنګ وهلی شو، زما نه دی استاد. بهرحال ډېر وبخئ، پورته زما د همسایه ده، نو الله دې خیر کړي، نه پوهېږم چې څه شوي. اما په هر حال مهرباني استاد. مشکل وګوره، څه مشکل خو به نه وي. نه خیر دی، ځکه زه همسایهو ته نشم تللی، دلته بده ده چې اوس همسایه ته لاړ شم. اما استاد محترم، زه دا وایم چې هر هغه موسیقي چې شیطاني فریکانس لري، انسان د رب نه لرې کوي، انسان د رب د یاد نه لرې کوي او د انسان زړه ور خرابوي، دا حرامه ده. هغه خلک چې نعتونه وایي، هغه خلک چې حمد و ثنا وایي، زه هغې ته هم د موسیقي په سترګه ګورم، ځکه هغه هم غږونه دي. مثلا هغه خلک چې اللهو کوي، دا ماته غږونه ښکاري. دلته درې شیان ډېر دي، د موسیقي انواع، د موسیقي تعریف. د صاحبزاده صاحب خبره زموږ او ستاسې د پښتنو د اجرې خبره ده که نه؟ موږ او ستاسې یو عامې خبرې دي د ورورولۍ. ګوره زه به ستاسې پوه کړم، اوازونه په شریعت کې مختلف قسم راغلي دي. ښه دا شی خلکو ته وایه استاد. وایم درته ټول. اوس ګوره ما خو دا بحث نه راسپړه، خو زه تاسې دلچسپي لرئ په دغه موضوع کې. زه نه لرم، تاسو ما نه پوښتنه وکړه. زه دا وایم، ګوره زما که چېرته دریځ غواړئ معلوم کړئ، زه تاسو ته یو شی وایم. زما په نظر موسیقي مطلق حرامه ده. زما په نظر موسیقي مطلق حرامه ده، ځکه د شر زه که چېرته د جاوید امرخیل صاحب د موسیقۍ په اړه خبرې کوي، زه درته وایم د اسلام د اړخه مطلق حرامه ده. اما استاد، د یو دیني عالم په توګه چې ته راځې په هر شي باندې د ټاپه لګولي ارام 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 ارام، دلیل یې نه وایي. نه من خو درته وایو چې چمبه وهه، خو ته یې نه منې. ته وایې چې نه. خو زه بیا ته اوس ما سره پوښتنه پیدا شوې وه استاد، مه کوه ظلم. دا کنداري چمبه درته زه دا اوس راوړم، یو هلک دی داسې په خپې چمبه وهي او ورسره یې سندرې شروع کړي، ته هغې ته حلاله وایي؟ صاحب ما ته یو 2 منټه وخت راکړئ. ګوره
جوهري صاحب ته څه کوي؟ مهرباني وصال صاحب. او سلامونه ډاکټر صاحب شکیب تاسو ته، جوهري صاحب تاسو ته، او د څومره ملګري چې تاسو ناست دي ټولو ته سلامونه وایم. دغه ستاسو بحث ته خو زه بیخي وږم، ستاسو د دواړو خبرې ما اورېدې. زه به په منځ کې یوه خبره ستاسو د دواړو وکړم، جوهري صاحب او ډاکټر صاحب. ګورئ، زه الحمدلله ډېرو عالمانو سره زما هم ناسته پاسته شوې ده، هغوی سره کېناست شوی یم، او په دې کې زه د ادبیاتو محصل یم، د ادبیاتو زده کړیال یم. ما په ادبیاتو کې ماسټري کړې، زده کړې مې کړې. زه د ادبیاتو والا سړی یم. استاد ناګر په خپل یو شعر کې جوهري صاحب وایي د بنګړو په شرنګ سجده شوه سندریزه، موسیقي یې کړه حلاله په لمانځه کې. استاد فضل ولي ناګر دا خبره کوي، دا زه نه کوم. حواله در کوم، لاړ شه د هغه شاعري مطالعه کړه، یو بل چا نه پوښتنه وکړه دا شعر ته کولی شي چې پیدا کړي جوهري صاحب. او ناګر صاحب به ته شاید پېژنې، استاد فضل ولي ناګر یو ډېر داسې متدین او عالم سړی دی. تاسو پرېږده ما ته تاسو وضاحت راکړئ چې د هغې د دا خبرې مطلب څه دی. دویم یو بله ګوره زه تاسو خبره کوم مثال ورور الله مو په عمر کې برکت که. اول خو ډېر زیات د خوښۍ خبره ده چې تاسو دومره ستړیا او زیار ویستی دی او تر ماستري کچې پورې مو ځان رسولی دی، زموږ ویاړ یاست. دویم نمبر باندې د شعر په باره کې خو ګوره د ادبیاتو د طالب علم ته باید زه د توضیحاتو پر ځای باندې باید تاسې نه زده کړه وکړم، خو تاسو ته معلومات دی چې په شعر او شاعرۍ کې تشبیهات دي. د یاد دپاره به ټوله دنیا راوړم، اگر چې هغه شاعر غریب به چې دی خپله د غریبۍ نه شاعر شوی، یا مثال د خبرې دا تشبیهات پکې شته دی په شعر کې. دویم نمبر باندې موږ دپاره په دین کې اصول دي او په دین کې یو معیار موږ دپاره ټاکلی شوی دی چې ته یو څیز ته جواز ورکې یا که یو شیز ته حرام بلې، په کومو اصولو یا په کومو اساساتو باندې به ته هغه څیز ته جواز ورکې. هغه موږ دپاره صرف او صرف په شریعت کې قرآن کریم دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثونه دي. د هغې نه علاوه که چېرته یو څوک ښکته راځي نو هغه د جواز او د ناجایزوالي اختیارات نه لري، ځکه د دې د حراموالي اختیارات صرف او صرف قرآن کریم او حدیث سره دي. دا اتارټي دا اختیار دا ولکه دې سره ده. نو ناګر صاحب به کېدای شي تشبیه ورکړي وي او د شعر هم داسې معلومېږي دا د بنګړو شلنګ او دغه دا تشبیه ده که نه؟ په شعر کې تشبیه عموما کارول کېږي. ګورې ناګر صاحب چې دا هغه یو عادي سړی نه دی، یو ځکه ناګر صاحب چې دا هغه یو صوفي ده، هغه په تصوف کې دی، هغه په وصف کې دی. دا ډاکټر شکیب به هم شاید پېژني. استاد فضل ولي ناګر چې دی هغه یو عادي شاعر نه دی، د هغه اکثره کلامونه تاسو ولولئ، د هغه په هر شعر کې یو معنا ده، یو فن ده، یو نصیحت ده، یو خبره ده، او هغه نن سبا خلک یو صوفي شاعر په توګه باندې پېژني. نو د هغه د شعر نه دغه معنا چې ته څومره هم راوباسئ، د بنګړو په شرنګ سجده شوه سندریزه، موسیقي د حلاله په لمانځه کې، یعنې دا د یوې پېغلې د لمانځه هغه وخت ښیي چې دی کله سجدې باندې ښکته کېږي، د ده د بنګړو د شرنګا د یو موسیقي جوړوي. صحیح ده؟ نو دغه حالت دی وایي چې دی خو په لمانځه کې موسیقي را پیدا شوه، دی دغه حالت تصویري لمانځه کې څنګه موسیقي را پیدا شوه؟ خو دا د بنګړو شرنګ دا په خپله موسیقي جوړوي که نه؟ ګوره هغه تشبیهات دي که نه، نو د بنګړو شرنګ او دا خو تاسو ته معلومات ده چې په شعر کې تشبیهات کارولی کېږي عمومي، دا خو د شعر یو طرز وي دغه وي. خو ما تاسې ته ویلی چې د یو څیز جواز شریعت کې حلالوالی یا حراموالی دا دپاره اتارټي موجوده ده. ډاکټر صاحب په دې باندې خبر دی، دا ستر داعي پاتې شوی دی. زه پوهېږم چې دی اتارټي وصال صاحب جوهري صاحب په یو شي باندې خو نن تاسو وویلې چې چمبه اوس مونږ ته حلاله ده وهویه، نو هغه ستاسې خپله خوښه ده، مباح ده. نه خو ستاسو دیني عالم یاست، یو دقه وایي چې حرام دی، یو دقه وایي چې حلال دی. اوس چمبه ماته حلاله ده وایي وهم سبا یو ویډیو جوړه کړم چمبې سره، مشکل نشته، ځکه زه عالم نه یم، زه یو عام سړی. علما اهل علم او فقها وایي چې په دې کې مشکل نشته. صحیح ده، الله دې اجر درکړي. بس زه یو شی وایم، زه د اسلام دیني عالم نه یم. جوهري صاحب تاسو ته عالم ډاکټر صاحب تا موږ سره دعوتي ویډیوګانې جوړې کړي دي، د ملحدینو خلاف دې کار کړی، ته اوس څنګه دا وایې چې زه نه یم؟ جوهري صاحب ویلې چې که جاوید امرخیل سندرې وایي، وطن ته یې وایي، د دایرې سره یې ووایي، هېڅ مشکل نشته، الله دې اجر درکړي.
اوس ماته ووایه چې د تا د خبرو په اساس جوهري صاحب یو کنداری ځوان دی دیرا په پښو وهي او ورسره ډېرې ښایسته ټپې وایي دا حلال دی که نه که حلال وي چې زه یو بنډار ته لایف دا راواخلم تاسو هم راسره ناست اوسئ چې ورسره یو بنډار وکړو ګوره داسې دیره وهي بیا په پښو هم وهي بیا پکې ځینې خبرې هم کوي دا جنون یوه پوښتنه ده ځکه زه نه غواړم باز ډېر جدي زه غواړم شوخي مي نرم وي خوند واخلو که حلاله وي زه دا اوس هغه هلک ته زنګ وهم ورته یم راشه او هره دایره چې دی په پښې ماتوي هم درته استاد یو 20 دایراګانې چې دی ورته ورکوو افغانستان کې اوسېږي هلته زنګ وهم یو چا ته چې ورته پیسې ورکړي لایف راځي بس داسې ټیک موسیقي نه نو نه ډاکټر هغه خو ګوره تا ته معلومات دی چې هغه سړی منټلي ډسټرب دی که نه ته استاد خو کار خو حلال دی نو خو چمبه وهي نو په خپو باندې چا چمبه وهلې ده دا خو بیخي د چمبې توهین راځي ځکه درته وایم استاد چې تاسو همیشه باید ډېر زیات دقیق اوسئ چې کله فتوا ورکوئ ګوره فتوا مې د ورکړې فتوا او د مسلې په وضاحت کې فرق دی ډاکټره نه ما سره دا اختیار شته چې زه فتوا ورکړم ما نه دې مسنجر کې ډېر خلک دې ما نه پوښتنې کوي په فقه المعاملات کې رانه پوښتنه کوي نورو فتوا زه ورته نه پوهېږم زه په دې باره کې نشم کولی ما سره دا اختیار نشته دی ځکه دا فتوا ورکول دا د هر چا کار نه دی نه دا ټاپه لګول د هر چا کار دی نه فتوا لګول د هر چا کار دی نه په یو چا باندې حکم کول داسې زونه زموږ اتارټي نه ده الله دې اجر درکړي استاد زما ټول هدف د خبرو همدا ده زما ټول هدف د خبرو همدا ده زه دغه اوس چې تاسو سره لګی ما چې کومه ویډیو جوړه کړې دغه ټولو خبرو هدف دا دی چې د اسلام دایي معنا دا ده چې نه مسلمانانو ته دعوت وکړي د اسلام دایي دې دعوت وکړي مفتی دی چې دی فتواوی ورکړي امام دی چې دی امامت وکړي د خیریه بنسټونو مشر دی چې دی خلکو ته خیر ورسوي او ډاکټر دی طبابت وکړي مګر کله چې راځي عمومي بحث کوي بیا د داسې بحث وکړي چې په هغې کې خیر یي شر نه که زه راځم زه د جاوید امرخیل که زه راځم استاد که زه راځم د جاوید امرخیل بیخي نوم نه اخلم که زه راځم د هغه پوسټ شاته خپل بکګراونډ کوم نه چې ده ته وګورئ ولاکه یې پرېږدم زه راځم وایم چې ورونو دغه نن د موسیقي بکګراونډ کوم نه دا اوس تاسې اشاره ده زما اشاره مستقیم استاد ته ده استاد نوروز ته ده دا مې چې دی کنایه ونه ویلې زه وایم که زه د اسلام دایي اوسم چون استاد نوروز ما استاد دی زما په یوه نیوکه ده په استاد نوروز هغه په ما زرګونه ستاسې په منځ کې مې یو جرګه کوو داسې نه ده داسې نه زما استاد دی یعنی زه یو شی تاسو ته وایم که چېرته استاد نوروز سره زه مخ شم تاسو به تعجب وکئ چې زه هغه سړي ته څومره احترام لرم او هغه ته ووایاست زه ورته ورور وایم اما هو څه چې په چا نیوکه کوي معنا دا چې ته په هغه سړي ځورېږې معنا دا چې نه غواړې ته د هغه سړي شخصیت وګورې چې د خراب شي خدای ناخواسته زما استاد نوروز ته پیام دا دی چې صاحبزاده صاحب د کلک راونیوه بیا د یاسیب ځواک کلک راونیوه بیا د په ما پسې ویډیوګانې وکړې بیا د جاوید امرخیل راونیوه دغه اسلام کې د دعوت په برخه کې شخصیتونو باندې دعوت نه کیږي په عمومیاتو دعوت کیږي که ته چیرته هر شخصیت پسې منډې ووهې خدای ناخواسته فیډبک منفي اما که ته غواړې نیت دې دی چې خلک وکړي ته جاوید امرخیل بیخي پرېږدې لرې راځي کینې وایي چې ورونو نن د موسیقۍ په اړه غږېږم د موسیقۍ تعریف دا دی ډولونه یې دا دي انسټرومنټ یې دا دی دغه عالم په اړه دا وایي هغه علما په اړه هغه وایي خلک ستا دا پیام راخلي تر جاوید امرخیل یې رسوي پرته د دې چې ته خفه اوسې دا د دعوت لار ده اما دا چې ته یو څوک راواخلې مستقیم د هغه انځورونه واچي مستقیم هغه ټارګیټ کې کله چې هغه عکس العمل وښیي بیرته راشي ویډیو جوړه کړي وایي چې زه پوهېدم چې داسې به کېږي اوس یو خاص انویسټیګیشن زه به د ده چاره وکړم دا دعوت نه دی زمونږ پاکستاني علما انویسټیګیشن ګوره انویسټیګیشن هم نه دی کړی پاکستاني علما